ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ و روغ راغلي وئ چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. ګرانو ماشومانو موږ تاسو د نن ورځې درس د صاد حرف دی. صاد هم په کلماتو کې درې غږه لري لکه د نورو تورو په شان. سا سی سو، سا سی سو. لکه سواد د صراف په کلمه کې د سا غږ کړي. سواد صراف، سواد صراف. د صراف کلمه په سواد لیکل کیږي. سواد صراف. صراف چاته وایي؟ صراف هغو خلکو ته ویل کیږي چې پیسې بدلوي. د یو مملکت پیسې د بل مملکت په پیسو بدلوي. دغه سړي ته تاسو وګورئ، دا صراف دی، د حساب ماشین په لاس کې دی او دلته پیسې دي، لوټونه دي، سکې دي او چاته یې پیسې ورکړي، پیسې بدلې کړي. سواد صراف. او په انګلیسي کې ورته مانی ایکسچینجر وایي. مانی ایکسچینجر. سواد د صراف په کلمه کې د سا غږ کړي. صراف. سواد صراف. او سواد د صحت په کلمه کې د سې غږ کړي. موږ تاسو په پښتو کې ورته روغتیا هم وایو. سواد صحت. تاسو ګورئ دلته دغه هلک په چپرکټ پروت دی، ډاکټر ورته ناست دی او نسخه ورته لیکي او هلته هغه ډاکټر هم د ده عکس ته ګوري چې څه ستونزه لري. سواد صحت یا روغتیا. سواد د صحت په کلمه کې د سې غږ کړي. صحت ته یا روغتیا ته په انګلیسي کې هیلت وایي. هیلت. سواد د صحت په کلمه کې د سې غږ کړي. صحت. سواد صحت. هیلت. سواد صحت یا په انګلیسي کې هیلت. او سواد د صوفي په کلمه کې د سو غږ کړي. صوفي چاته وایي؟ هغه نارینه ته وایي چې همیشه د خدای عبادت کړي، د خدای نوم یادوي، خپل منځونه په وخت کړي، قرآن کریم لولي. دغه کس ته صوفي ویل کیږي. دلته تاسو یو صوفي نارینه وینئ، یو صوفي سړی دی چې تسبیح په لمنه کې پرتې دي او په لمانځه ناست دي، دعا کا. سواد د صوفي په کلمه کې د سو غږ کړي. صوفي. په انګلیسي کې ورته صوفي ویل کیږي. صوفي. سواد صوفي. سواد د صوفي په کلمه کې د سو غږ کړي. صوفي. سواد صوفي. سواد صوفي. ګرانو ماشومانو تاسو د نن ورځې درس هم دومره و. خدای دې وکړي چې د سواد حرف مو ښه زده شوی وي. د تاسو وخت پوره شه، نور نو مو په مخه ښه. خدای مو مل شه.